بس زه په ځان پوهېږم چې بس زما خیره ده ډېر وخت څه ناجوړه یم بس دا بالا به زما زه څه مرم نن ډېر په عذاب یم بابا خدای به خیر کړي نه ناامیدي مه ساته الله مالک دی بابا بس زویه دغه مې یو پر زړه ارمان دی چې مال ستا واده زما په ژوند کې وسي نو به ډېر ښه وي زه بس دغه ارمان مې نه سو پوره بس ستا واده سوی وی بیا که زه مړ سوی وایم ما ته به افسوس نه درېدلی زه بس دغه پر زړه مې دغه ارمان دی چې دا ستا واده زما په ژوند کې سوی وای بس زویه دا نو بیا زما بخت دی چې تا له مرکه نه راځي ورته دلته ناجوړه یم زه په ځان پوهېږم چې به زه بالا مرم خدای دې خیر کړي الله مهربانه دی بابا بس زویه دا مې ډېر غټ ارمان دی په زړه باندې خدای مهربانه کاکا دا ارمان دې زه در پوره کوم ها دا ارمان دې زه در پوره کوم څه ته را دا ستا د لور سره زه واده کوم ای څه وایه دا ته را به نه وسي د هغه ډول د زما قبوله ده زویه نو اوس به دا بس څوک نشته چې ستا د دې نکاح در وتړي چې وایه ما پر دې هغه ځای نکاح در تړله ستا ملا صاحب ستا په بس کې ملا صاحب شته کومه دی دا دی ملا صاحب نکاح زه در تړم نکاح ته تړی سې واو خدای به خیر کړي بس کښېنه راسه بس زه کښېنه دلته به زه درته کښېنم په دا ځای باندې کښېنم کښېنه مبارک الله دې مبارک کاکا ما د میټۍ د کور لپاره اخیستې وه دا د ستا د لور په خوشحالي کې به زه پر دا بس مسله وبېښم بیا به زه د کور لپاره نوره واخمېږم هو الله دې جزا خیر دله درکړي ورې که زوی د خلک سره ورکړه بیداره سي هلې خپل کار وباسه هلې دلته درځئ بیداره سي بیداره